سلام جوړ په خیر را سره شبیر د بنیر پوهنتون د منمر حسین د څانګې ښوونکی دی. شبیر صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې په بنیر پوهنتون کې ورځنیزې کومه میله چې ده کیل کوچ شروع ده، د دې په اړه باندې ستاسو خیال دی؟ وی صاحب چې کومې وعدې کړي د ګروڼو لپاره، نو د ډاکټرانو ته د کومو ګروڼو ضرورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه بنیر یونیورسيټي سپورټس ډایرکټر او نور چې څومره انتظامیه ده هغه ته مبارکباد ورکوم چې یو ښه اکټیویټي یونیورسيټي کې شروع کړه او ډېر په ښه طریقې سره دا یو خپل انجام ته رسیدونکې ده. د مختلف چې کوم زه عثمانن وګرځیدم او د ګراوندز مې وکتل او فیسیلیټي مې وکتل، نو چې کوم اویلیبل ریسورسز دی الریډي په هغه کې خدا شی خل او بیا هم چونکې لکه داسې ګروندونه پکې شته چې په هغه کې چمنونه پکار دي او هغه لیولینګ په کول پکار دی، هغه کې لک سیټینګ کول پکار دي چې پروپرلی د خلک بیا په مینټننس کې نه ځي. نو داسې لک ډیر نیکسټ ایر د پاره اوس خدا سم او شو خو نیکسټ ایر د پاره زوی ما چې دې کې لک انوویشن راشي، په دې کې لک پروپر ارینجمنٹ راشي، پروپر انګیجمنٹ راشي، په دې کې د سټوډنټس نه په هم په د منیجمنت وغیرہ کې کسان واغستل شي، فیکلټي نام واغستل شي او دوی په یو فهمي مشاورت سره دا ټول ګراوندز چې کوم څومره دي دا د کم از کم یو میاشت مخکې تیار دي. نو داسې یو طریقې سره به بیا د دې نه علاوه د ریفری سیستم چې کوم دی دا هم نیوټرل وساتي او چې هغه د پلیر نه یې صرف امپایر او هغه چې کوم دی د یو خاص ډپارټمنټ نه نیوټرل کسي او چې دا په ښه طریقې سره فیصلې وشي. ډېر مهرباني سرجي. دا راته ووایي تېر کال هم تاسو د فوټبال کومه لوبه چې وه هغه فاینل ته پای ته رسېدلې وه او څه کال هم تاسو سیمي فاینل کې د خپلو کومو پلیئرز دپاره کو خدای دې وکړي خو دوی فاینل ته ووتل، تاسو د دوی لپاره د څه پرایز دی؟ دا خو به زموږ ایچ او ډي صاحب د لپاره خامخا هغه هم یې ښي خپل او زموږ فوټبال ټیم هم فاینل ته رسېدلی دی، والیبال ټیم خو یا سیمي فاینل کې لګیا دی. د دې نه علاوه زموږ د کرکټ ټیم فاینل ته رسېدلی دی، کمپیوټر ساينس، او دا بل فاینل شروع دی هغه بس اختتام ته رسي د بیډمنټن. نو بیډمنټن هم دوه خفونه ګټلې دي، دریم هم روان دی. نو از ا هول د ډپارټمنټ اف کمپیوټر ساينس هغه خو ډېر ښه روان دی، ویننګ چې کوم ګراپ دی ډېر ښه روان دی. دوی ته موږ د یونیورسيټي طرف نه هم دا هغه کوو چې هغه به هم ورته څه انعامات وغیرہ کوي او ډپارټمنټل هم د دې لپاره د دې ستاینه کیږي. تھینک یو سر.